بسم الله الرحمن الرحیم. را به شو د مایکروسافت ورډ پروګرام ته د افیس یو اساسي پروګرامو څخه ده چې ډیر زیات استعمالیږي او خلک یې ډیر زیات استعمالوي. را به شو ورډ پروګرام ته دلته ما لیکلی چې ورډ د مایکروسافت مربوط کیږي. تاسو چې کله وایي مایکروسافت ورډ دا د مایکروسافت شرکت مربوط کیږي. مایکروسافت یو شرکت ده چې په کمپیوټر ساینس برخه کې او د کمپیوټر برخه کې ډیر خدمات کړي. مثلا وینډوز ده، اوس یې یوټیوب هم مربوط کیږي، جیمیل ده، ګوګل ده، دا د هغه مربوط کیږي. او نور کمپیوټر ژبې هم لري. ام وی سی کې کار کړی، سی شارپ، او دا د کمپیوټر ساینس برخې دي چې دا ټول د مایکروسافت مربوط کیږي. او ورډ هم له پروګرامونو څخه ده چې مایکروسافت جوړ کړی. او په دې کې موږ کولی شو چې کتابونه ولیکو، مونوګرافي، نامې او دا شیانو لپاره دا ډیزاین شوی ده. بیا موږ کولی شو چې دلته ډېرې برخې لري، لیاوټ ده، ډیزاین ده، ریفرنس ده چې دا په اتومات ډول تاسو ته هر څه خپله جوړوي. تاسو ضرورت نه لري تاسو فهرست جوړ کړئ، په اخر کې منابع جوړ کړئ. دا ټول خپله په اتومات ډول تاسو ته دا ورډ ته خپله جوړوي. مثلا لغاتو معنا د تاسو ضرورت نه لري چې تاسو هر لغت ولیکئ، بیا معنا یې کړئ، بیا صفحه یې معلومه کړئ. ستاسو لپاره ورډ دا کار په اتومات ډول ترسره کوي. کله چې تاسو راشئ د ورډ یو ډاکومنټ، هر صفحې ته یې ډاکومنټ وایي. تاسو راشئ د ورډ ډاکومنټ سیف کړئ، راشئ دلته به دا سیف کړم، براوز به یې کړم، مایکروسافت 1 به ولیکم، مایکروسافت 1 مې ولیکو او راشم دا به په ډیسکټاپ کې سیف کړم. کله چې زه راشم دلته مایکروسافت 1 ته، تاسو راشئ دلته لیکلي ټایپ یې څرنګه ده، DOX، دلته ایکسټنشن وایي. چې هر پروګرام خپل ځان ته جلا ایکسټنشن لري. پاور پوینټ ول PPX و، PPTX و، د پبلشر ول .pub و، د دې ول چې دا DOCX دا ورډ پروګرام ایکسټنشن ده. را به شو د ورډ پروګرام د خلاصېدو طریقو ته. تاسو راشئ سټارټ منیو ته، دلته راشئ خپله تاسو ورډ پروګرام پیدا کړئ او خلاص یې کړئ. دا ده د ورډ پروګرام، دا یوه طریقه. بله طریقه دا ده چې سټارټ منیو کې ولیکئ چې ورډ ستاسو لپاره به ورډ پروګرام خلاص شي. بله طریقه دا ده چې تاسو راشئ دلته، بیا رایټ کلیک وکړئ، دلته لیکلي اوس دا به ان پن کړم، دلته دا پن کړئ ټو ټاسک بار. اوس چې کله زه دا بند کړم، تاسو وینئ چې ما پروګرام بند کړی ده، خو بیا هم دلته زما سره پاتې ده. تاسو دلته زما په ټاسک بار کې پاتې ده، تاسو ته معلومیږي نه، تاسو هغه پن کړئ بیا دلته پاتې کیږي. دا یې بله طریقه. بله طریقه دا ده چې په ورډ پروګرام باندې رایټ کلیک وکړئ، بیا دلته رایټ کلیک وکړئ، پروپرټیز ته راشئ، دلته ولیکئ چې شارټ کټ ولیکئ، کنټرول ونیسئ، بیا الټ، بیا هر حرف چې لیکئ، مثلا کنټرول الټ جی، لا خپله جی ووهئ، مستقیم خپله ټایپ کیږي او تاسو لپاره یې شارټ کټ جوړیږي. زه کنټرول الټ جی چې ووهم، بیا زما لپاره کنټرول الټ جی چې ووهم، دا بله طریقه شوه. ډېرې طریقې لري، خو تاسو اوس لږ پیشرفته سوي، زه غواړم چې تاسو دا تشریح کړم. CMD ولیکئ، CMD ولیکئ، بیا ولیکئ چې سټارټ وین ورډ، دا بله طریقه شوه. سټارټ وین، سپیل غلط کړی، وین ورډ. ستاسو لپاره په دې طریقه هم ورډ پروګرام خلاص شو. او تاسو کولی شئ چې د وینډوز علامات یو بټن ده، هغه وین کی او آر وهئ، بیا دلته ولیکئ چې وین ورډ، ستاسو لپاره به ورډ پروګرام خلاص شي. او یا کولی شئ چې دلته راشئ، دلته رایټ کلیک وکړئ په ټاسک بار باندې، تاسو لپاره داسې یو ځای رسئ ده، تاسو راشئ دلته راشئ اوپن فایل لوکیشن ته، دلته دغه ورډ پروګرام خپل سیټ اپ یې دلته ده، دلته یو .exe فایل ده، راشئ دلته پروپرټیز ته او دا ادرس یې کاپي کړئ، کنټرول سی ووهئ، د فایل نوم مو په یاد کې وي چې winword.exe. بیا راشئ دلته وین آر ووهئ، بیا دلته راشئ هماغه ادرس پیسټ کړئ، بیا ولیکئ چې /winword، بیا اوکې ووهئ. بیا په دې طریقه هم ستاسو لپاره ورډ پروګرام خلاصیږي.
کولی شئ چې هماغه ادرس راوړئ براوزر ته. دا انټرنیټ براوزر د کروم یا هر څه چې وي تاسو راشئ کروم ته هماغه ادرس پیسټ کړئ، دلته بیا سلش ورکړئ، دلته ټایپ مهمه ده چې هماغه word.exe ورکړئ. ستاسو لپاره دلته لیکلي چې رن پروګرام رن کوي تاسو لپاره. تاسو ولیدل چې په دې طریقه هم ورډ پروګرام خلاص شو. بله طریقه یې دا ده چې دلته رایټ کلیک وکړئ او راشئ دلته په بعضې وینډوزو کې پیدا کېږي خو په دې وینډوز کې نه ده پیدا شوی. تاسو کولی شئ پاور پوینټ پروګرام لپاره پریزنټیشن دلته ډېر په عادي طریقه جوړ کړئ او کولی شئ چې مثلا راشئ دلته د ایکسل فایل جوړوئ، پبلیشر فایل جوړوئ، په دې طریقه یې هم کولی شئ. دا ویډیو به همدومره بس وي، نور به په بله ویډیو کې تاسو ته تشریح کوم.